په کندهار کې د فومیګیشن یا د میوو او سبزیجاتو د کرنتیني آفاتو د دواپاشي مرکز پرانیستل سو. د نوي ارغند شرکت په نوم د دغه مرکز مسؤلین وایي چې یاد مرکز د 50 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړ شوی چې کولی شي په معیاري شکل میوې فومیګیشن او نړیوال بازار ته په ضمانت آماده کړي. موږ تقریبا دلته 15 کسه په داخلي کمپنۍ کې کار کوو، 15 کسه، او تقریبا د 2,500-3,000 ټن د ورځې ان شاء الله فومیګیشن کولی شي. بلې تقریبا ان شاء الله 50 میلیون افغانۍ باندې تقریبا سرمایه‌ګذاري شوې ده په دې ځای کې کندهار په ساحل کې. فومیګیشن ان شاء الله 100% کې د هر رقم تکلیف ان شاء الله خلاص دی. چې مثلا پخوا به د یوه ملک څخه یو میوه او یو شی راتله، په هغه کې به چې کوم مرض زموږ ملک ته به انتقال سو، که به زموږ د خوا صادرېدله بیا به هغه ملک ته انتقال سو. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالاحد وایي د دغه کرنتیني مرکز په پرانیستلو به د کندهار د وچې میوې د معیاري صادراتو په فیصدي کې زیاتوالی راسي. هغه زیاتوي دا چې دغه مرکز په کندهار کې دویم دی، نو دوی هیله لري چې د کیفیت په لحاظ به دواړه شرکتونه ښه رقابت ولري. د نوي ارغند د فومیګیشن کمپنۍ چې نن یې موږ ته په افتتاح کې حاضر یو او یا کوو، نو دا انشاءالله زموږ د صادراتو دپاره ډېره ګټوره او ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه چې یو خو په فومیګیشن کمپنۍ کې مخکې یوه کمپنۍ وه، اوس دوې کمپنۍ سوې، یو خو یې دا دغه سو، یو در بله به دوی خپله سیالي سره کوي. د کندهار ولایت د زراعت ریاست د کرنې امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي د دوی تمه دا ده چې تجاران وکولی شي په ضمانتي شکل وچې میوې او سبزیجات نړیوال بازار ته وړاندې کړي. اړتیا ته په کتو لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل، یو کنډاپلوټ مخکې فعاله سوی و، ارغند لمیټډ چې اوس رسما چارې پیل سوې، نو ارزښت ته په کتو باندې کوم چې معیاري نړیوال معیاري اصول دي یا سټنډرډ اصول دي، دغه مطابق غواړو چې د افغانستان میوه په ضمانتي شکل سره، یعنی په معیاري شکل سره په سټنډرډ برابره باندې هغه هیوادونه چې وغواړي هغو ته صادره کړو. د یاد مرکز مسؤلین وایي دوی پلان لري چې په ټولو سرحدي ولایتونو کې دغه ډول مراکز پرانیزي. د فومیګیشن دغه مراکز کولی شي چې کروندګر او باغ لرونکي خپل کسب ته نور هم تشویق کړي او د دوی میوې په ښه کیفیت نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي.